سلامونه مې واخلئ. یوه ډېره مشهوره او تاریخي ټپه ده چې د اشنغر د ګوړې نرخه الله دې ښه که جانان ما کوژدن کوینه. نن سحر د پېښور نه موږ په ځانګړي ډول باندې هم د دغه اشنغر د ګوړې د نرخ په سلسله کې روان شو. زوبه ډېرې تاریخي او ډېرې کلچرلی ریچ سیمه ده چارسدې ته، او په چارسده کې په ځانګړي ډول باندې موږ به نن خبره کوو د ګوړې په ګاڼۍ باندې، د دې تاریخي پس منظر، په دې کې څومره خلک په روزګاري، د دې نه څومره ونډه څومره ګټه هغه خلکو ته، بیا زموږ ملک ته، بیا چارسدې ته ترلاسه کیږي. په دې هر څه باندې به تفصیلي ولاګ کوو او د هغه ځای خلکو سره به خبرې اترې هم کوو. نن در باندې د ګوړې دغه پور او دغه پوګ او دغه ګنو شربت دا هر څه ګورو. ما سره اوسئ. څنګه چې مې تاسو ته ووې، زه دلته په خزانه ډیرۍ کې ولاړ یم. دا د چارسدې یوه ډېره ښایسته سیمه ده. تاسو به زما په لاس کې دا ګنی وینئ. دا ګنی موږ د ګوړې په یو ټب کې لمبولی دی او چیړه د دې ګني په وښکو باندې راغلی دی. ګاڼۍ د پښتنو او بیا په تیره د چارسدې د سیمې یو ډېر زوړ روایت دی. څنګه چې مې تاسو ته ووې، موږ به ګاڼۍ لځو. په دغه ګاڼۍ کې څومره خلک په روزګار باندې دي، په دغه ګاڼۍ کې د څومره خلکو اقتصاد یا مالی پنګه چې د هغه روانه ده. بیا په تیره د دې نه زموږ چارسدې ته، بیا زموږ پښتني سیمې ته څومره فایده ده، څومره ګټه ده. په دې به هم خبره کوو چې دا ګوړه چې ده دا د صحت دپاره څومره موزون ده، په چینۍ او ګوړه کې فرق څه دی، او بیا په دغه ګاڼۍ کې دغه ګاڼۍ جوړیږي څنګه. دلته به پخوا په غویانو باندې دغه ګاڼۍ د ګني جوس ویستی کېده، اوس جرنیټرې راغلی دي. آیا دا نور اپډیټ کیدی شي که نه شي؟ دې کې مزدوران په څومره دیاړۍ باندې کار کوي، آیا دیو ته پیسې میلاویږي، دیو ته ګوړه میلاویږي؟ په دغه ټول تاریخ باندې به نن خبره کوو. زه به د ګني د چیړ نه پکې یو شړپ هم وامه او د دې تر څنګه د دې ځایي خلکو سره به خبرې اترې هم کوو. نعیم جانه دې خوا راشه جي. السلام علیکم. السلام علیکم. نعیم جانه ته څنګه یې؟ الحمدلله ساز د وګنی تاسو ټول ملګرو ته زه هرکلی ویم. خوشحاله راته اوسئ. چې دې غریبي طبقې ته، زمیندارۍ طبقې ته تاسو هم ټایم ورکړ او دا هم په خپل الفاظو کې واضح حق لري. خوشحاله راته اوسئ. قدرمنو، نعیم جان چې دی نو د دې ګاڼۍ له پاسه خدای مالک دی او لاندې دی مالک دی. نو نعیم جانه دا راته ووایه چې ته د څومره مودې راسې په خپله دا ګاڼۍ ستا په تجربه کې را دا ایکسپیرینس کېږي، ته وینې ګورې، د ماشومتوب نه دا سلسله را روانه ده؟ دا چونکې زما د ماشومتوب نه ده، خو چونکې دا زموږ د پلارانو نه بیا مخکې زموږ نیکونو نه، لکه دا بویم چې تقریبا 50-60 سال نه مخکې نه دا پروسس زموږ په دې فیملي کې روان دی. هغې نه مخکې هم زموږ مشران، خو چونکې ټایم کې موږ وونه او د دې همدغه ترتیب و چې دا به مخکې په غویان چې څاروي دي په هغې باندې کېده. د هغې پروډکشن عمل ډېر زیات سوچ و، ځکه چې په غونډه ورځ کې به دا بورې 2 کړي وتل. دې ته پور وایي؟ دې ته پور وایي. او دا یو پور چې کوم دی نو دا 3 منه برابر 60 ورته وي، د هغې بیا برابرېږي. یعنې 3 60 ګوړه چې دا یو پور وباسي، دا 2 پوره کې 3 60 راځي، لکه 3 منه پکې وي. صحیح ده. نو دغه پروډکشن عمل چې کوم وخت زیات سست و، ځکه چې هغه د ځناورو په طریقه هغه تاوېده او غویي خو به په ورځ کې له 2 پیره وال که نه، هغې ته به د شپې په 2 بجې پاسېدلم وو او ماښام پارېږېدلم وو. بس الله تعالی ټایم تر ټایم چونکې ټیکنالوجي ایډوانس کېږي، بیا دا جنریټر او دا ګاڼۍ رالی، نو دې سره پروډکشن عمل چې کوم دی هغه تیز هم شو. صحیح. په یو دغه کې د ګوړې په ګاڼۍ کې څومره مزدوران کار کوي؟ دا څوک چې ګنۍ ریبي، څوک چې پاکوي، څوک چې پوګ والی، څومره کار کوي مزدوران؟ چې په پروډکشن باندې ډیپینډ کوي. خو دا کم از کم پر ډے چې تاسو ووایئ نو 15 کسان دې کې دي. خو که تاسو ووایئ چې د پروډکشن زیاتوم او موږ سره ګنیو تعداد سیوا وي، هغه زه راغونډو لپاره بیا 25-20 دا کسان دې کې ایډجسټ کېږي. دومره خلکو پکې روزګار روان دي؟ دومره خلکو پکې روزګار دې کې روان دي. صحیح ده. نعیم جانه دا راته ووایه چې دا ګاڼۍ چې دي که نه، لکه د دنیا بزنسونه کارونه اپډیټ کېږي، آیا دا ګاڼۍ موږ نوره اپډیټ کولی شو چې د دې نیکان، د دې مزدوران هغه ښه شي، د هغو معاش ورسره ښه شي او هغو په دې کې ښه انکم کوي؟ چونکې دا ګاڼۍ داسې د ګورنمنټ په دې سیسټم کې چې کوم دی دا دې نه لږ لرې ده، چې ګورنمنټ دې سیټ ته پوره توجه نه ورکوي، ځکه چې دا ګاڼۍ د هغوی په ځای کې لږ ورکوټي بزنس دی. دا اپډیټ کېږي چې دې مشینري اپډیټ کړي، دروازه چې تاسو ما ته ووایي چې کوم پروډکشن عمل دا 4-5 کړي وځي نو دا 10 کېدی هم شي، دې کې د کسانو روزګار هم سیوا کېدی شي او اسانتیا پکې هم راتلی شي، چونکې دې کې دا جنریټر نه علاوه دا بجلی ته هم کنورټ کېدی شي. هغه سیسټم سره به دې خرچه هم کمه شي او کار به هم اسان شي، لیبر به کوم زیات شي او پروډکشن به هم سیوا شي. صحیح. نعیم جان ډېره زیاته مننه کوم، خوشحاله راته اوسئ. قدرمنو جامې میانښتې دي، خو یو کاکاجي را سره ولاړ دی. کاکا ګله دا راته ووایه په دې کې
لکه ما یو څیز ولید هغه داسې هغه کس نیولی بل طرف ته پکې یو داسې څمڅۍ غوندي هغه دې کې څه څه څیزونه یې لکه یو پکې هغه چې داسې اوزار راته ووایه دې کې دا ګاڼی چې دا د اوبو باسي جرنیټر چې دی ورته سټارټ کړي د هغې په ذریعه کېږي په دغه کړي کې موږ 10 ټیمه اوبه ورړو او د کړي ته نوم څه وایي تاسو موږ ورته همدغه کړی وایو دا چېرته نه راځي دا کړی دا د اتمانزو نه جوړېږي او دا په وزن باندې 10 منه دی ها صحیح ده د کړي نه علاوه به نور څه بیا د هغې نه علاوه چې دی بیا چڼ دی موږ ته د هغې باندې خیرې الو دغه خیرې نه علاوه بیا دی کې یوه ګوڼه لګي یو پکې سمسه لګي رمبي پکې لګي چاریګی پکې لګي تراش پکې لګي دی کې دی دغه اوزار دی خو ټول د لرګي سیسټم د لرګي سیسټم دی او دا اتره چې دا اتره دا د ټیکري ده اتره څه شي ته وایي اتره دا ګوړه چې پکې پرته ده د خاورې نه جوړه شوې ده او ټیکرې دی صحیح ده د اخیره چې تاسو روباسئ دا وایي دلته بیا د اسونو ته بلکل دا د اسونه خره لکه دا ځناور چې څونه دا زوروري د اخیرې دا طاقتور دي که نه لکه چې سوچه غوړي انسان خوري او طاقتوري صحیح ده دقسې دا طاقتور دا ګوړه بیا تاسو مارکیټ ته څنګه وړئ د دې نه تاسو ته ګټه څنګه کېږي د دې نه موږ ته دا ګټه کېږي چې دا موږ دې ده کې ګاډي کې 12 پوره واچو نو پیښور منډی کې د پیښور منډی هغه یو نګر ښار دی هلته یو څه د هر سړي خپل یو روزګار دی لکه زما روزګار چې دی نو په ښار کې یو ملک جعفر نوم دی ملک اختاب هغه سره زما روزګار دی هغه لی زه یو سمه 2 کیلو ګوړه او 120 روپۍ د هغه په 15 دړی ګوړه کې د هغه کمیشن دی هغه په بیپاري خرڅ کی مال خپل پیسې راکې خو هغه سره روزګار د ما ده چې زه د فصل نشم سنبالولی نو لکه مال قرض مرض پیسې راکې په هغه حواله هغه سره زما یو روزګار دی صحیح ده دا ګوړه داسې کیدای شي کاکا ګله چې لکه څنګه چې د چیني دنیا ته ځي داسې د موږ پوره دنیا ته ولېږو دا لکه موږ نوره ښه کوو څه نوې ولې نه ځي تجربې او ځي که نه بار مل تم روان لکه موږ اوس لکه داسې لکه اوس مسالېداره ګوړه ده او دا میلمانې نیسه په افغانستان هم بار مل دی لکه انګلینډ ته زموږ دا ګوړې دي دا ملګري چې کوم بار مل کېږي دغسې داړی 15 کیلو 6 کیلو د کومې میاشتې نه کاکا ګوله دا ګاڼې شروع کېږي او په کومه میاشته ختمېږي دا د 9مه میاشت کې شروع کېږي 9مه او یاره دا 6 میاشتې د دې ګاڼې سیزن شته د کومې میاشتې ګوړه ښه ګوړه زبردست د مګر د اوسنی چې ده دې ته مګر دا مګر دی د مګر ګوړه چې نو هغه سمه چینی دا مضبوطی او لکه له دې خوراک د دې چای برابر او دې کې کڼ برابر دی خدای کې کڼ برابر دی سګانې ګوړه چې کمزور نه دی کې یو عمل داسې شوی چې هغې ته مولخ وایي مولخ پرې راغلی دی د ګوړې وزن هم کم کړی او اورېدو کې دا راغلی کاکاجي و چې 4-5 کاله وشو چې دا ګوړه اوس کمزورې ده کمزورې ده ځمکه د فصل بدلول غواړي که څه مسله ده په دې ځمکه باندې لکه موږ سره لکه دا زراعت والا لکه دا مدد نه کوي زمیندار په دې وجه خواري چې دې خرچه ډېره ده زمیندار برداشت کولی نشي ډیزل ګران دی ګنټه سیوا کېږي هغه بوج یې په موږ دی نه نو په دې ملک کې چې زراعتو دا ډپارټمنټ دی دا شعبې دي هسې دا چغې وایي چې زمیندار هغوی هسې چغې وایي لکه دا سیاسي چلن چې څنګه دی هغوی هسې لکه دوی له څه توجه نه ورکوي دوی له لکه دا نه ورکوي صحیح خوشحاله اوسئ کاکاجي ډېره مننه کوم ملګرو ما سره راځئ زه په دې پوک باندې روان یم زه دنده تاسو رسوم چې کومه دنده عمل روان دی په پور کې ګوړه پخېږي او بیا خلک لګیا دي هلته زما دا ګنی به ما سره دا رانه څوک وانخلي دلته یو مخلوق راغلی دی د خدای په حکم باندې څوک د ګوړې نه چکۍ جوړوي څوک د ګوړې نه چکۍ چې کوم دی خړپ دی ورکوي وایي چې حمزه د خوږ اشنا به درته څه صفت کومه ګوړه چې له کومې ډډې اوسه کې خوږوي ډاکټر صاحب دا راته ووایه چې دا ګوړه ولې داسې خوږوي لکه چینی یاره دې جواب خو ما سره هم نشته چې دا خوږوي دا خو به الله ته پته چې دا خوږولي خو داسې ده چې دا ډېر لکه اوس دا ما صاحب ته وایي دا دغه ملګری ناستې دی وایي چې زموږ د ورځې شپږ چکې ګوړه خورو نقصان نشته دی یعنې دا صحت دپاره ډاکټر صاحب چونکې تاسو د طب په شعبه کې هم پوهان یئ د صحت دپاره دا هېڅ قسمه مضره نه ده چې څومره یې وخوري یاره دا خو ګوره چې څومره نیچرل سورسز دي دا تاسو ګورئ لکه دلته کې څه پکې ملاوټ نشته او دا خپله را پروسس ته خپله ګورئ نو چې کوم څیزونه کې پروسس نه وي او لکه څومره پروسس څیزونه دي د هغې هغومره سایډ افیکټس ډېر وي دې کې پروسسینګ ډېر کم دی او لکه داسې چې بالکل نیچرل یو څیز دی او هغې کې چې کوم دی ارګینک او بل داسې ده چې لکه نن سبا خلک تاسو به تره دا وایټ دا چینو ته چې کوم دی ته وایټ پوایزن وایي بالکل او سپین زهر
نو که خیال یې کړو چې لاهور ته موږ تللي لاهور ته موږ ګوړه او یې موږ له ګوړه راوړه که نه خو هغه ټوله اصل کې کې ملاوټي 400 دی ګوړه کې دا دغه دی چې دلته کې خلک دا ملاوټ نه کوي لاهور ته چې څه شی هم رسي ډاکټر صاحب هغې کې به ملاوټ شروع شوی ډاکټر صاحب پخوا به زما مور چې پیړې کولې که نه نو غوړي به پراته وو په هغې به یې لاس لږ غوړ کړو دلته خو اوبه پرتې دي دا څنګه چل دی اصل کې دا ګوړه ډېره ګرمه ده او داسې ده چې دا د لاس پورې بیا نښلي نه او چې دا د لاس لون نه کړي که نه نو بیا د لاس پورې نښلي او لاس خو سیزي نه که نه ګوړه نه سیزي خو نه دا خو بس داسې ده چې دا ډېره مزه کوي تاسو د افغانستان نه راغلي آیا هلته داسې دا ګوړې مړې او دا پورونه او دا قصې وي که نه وي نه زموږ په علاقه کې دا شی نه وي دا په 400 کې وي دلته کامه کې شته کامه کې شته او کامه کې شته خو زموږ علاقه کې خیوه کې دا شی نشته او تاسو په سیمه کې نشته نه دا شی نشته ښه راشه قاضي صاحب را سره هم ولاړ دی قاضي صاحب تاسو څنګه یې شکر دی الحمدلله ټیک ټاک خوشحاله سوکاله نو دا راته ووایه چې نن ته رالې 400 کې د ګوړې دا ګاڼۍ دې ولې ده دا عمل دې څه خوښ شو لکه روزګار روان دی خلک یې کاروبار روزګار دی د خلکو پکې ډېر خوشحاله شو هم لیدو د نږدې نه زموږ په ساحه کې کاشکوټ نومېږي هلته هم دغه ګاڼۍ لګېدلې په خیوه کې هم اوس کامه کې هم شته خو د نږدې نه لیدل هم نه وکړي اوس هم ولیدل خوشحاله شو داسې څه لار نشي کېدی چې صاحب چېرې دا موږ د افغانستان ته سپلای شروع کړو او هلته هم خلکو له روزګار ورکړو څه قصه میسه داسې څه امکان نه جوړېږي چې تاسې راشي کامه وګورئ هلته قریجات وګورئ کار وکړئ شته امکانات ځکه چې دوه طرفیزه یو اقتصاد به ښه شي روزګار به شروع شي یقینا موافق یو موږ در سره راشي هلته دغه زموږ وطن هم وګورئ ځمکې هم وګورئ انشاءالله دغه تاسې تجربې به هلته مونږ سره یو ځای شي افغانانو سره هغې هم په روزګارونو باندې ولګېږي مونږ تاسو سره موافق یو انشاءالله په دې خوشحاله اوسې وروره د سهار نه چې ته شروع شي نو د ټولې ورځې به تاسې څومره بورۍ چکۍ جوړئ من خو چې سهار نه شروع شو داسې 5 نیمې بجې ماښامه پورې کم از کم شپږ اووه کړي وباسو شپږ اووه کړي وباسئ یعنې پوره وباسئ پوره نو ستا په دې چکۍ جوړولو کې څه خاص تجربه ده که دې کې تجربه نه وي چې څنګه دې وکړه یاره بس د نیکونو نه راوړه تر دې ټیمه پورې نو خامخا خاص تجربه هم خو ده شته چې کوم سړی تکړی نو هغه ډېرې چکۍ جوړولی شي جی صحیح ده خوشحاله راته اوسئ قدرمنو دا جوس پکې هم راله راوړه جي واه جي یاره دا خو داسې تور دی ډاکټر صاحب څه بل څه شی پکې ونسکمه دا جي اوریجنل جوس داسې ښه زما دا ګنی به را چېرته بجلۍ سره ونه لګي ملګرو تاسو کتی شئ جي زه اوس بیخي دلته یو طرف ته چې پور دی هغه لګیا دی ایشیږي زمونږ هغه د ګني جوس بل طرف ته چکۍ جوړیږي دلته چې کوم دی هغه ګن هم راغونډېږي جي ډاکټر صاحب وکړه راته ډاکټر صاحب دا سوډه ده که نه او دې ته ګوره داسې ورولې که نه او دا سوډه د څه دپاره وي دا د صفایۍ دپاره دا ګوره خورم دا ګوره نو دې سره سپاکیږي ښه دا سپاکیږي او دا بل څه کار شروع دی ډاکټر صاحب دا رې څه شی راواغست ډاکټر صاحب نوم یې راته وایه ښه دا چاڼ دی واه جي واه هغه خلک چې وایي زړه مې چاڼ دی په چاڼ کې سوري ډېرې لکه دا ځکه ډاکټر صاحب خیال وکړه پاکه ګوډه پکې راغونډه نه کې ګورئ ښه واه جي واه دا عمل تاسو کتی شئ قدرمنو دا د ګوړې ګاڼۍ وه چې نن مې د 400 د سیمې یوه بله ښکلا یو کلتوري رنګ تر تاسو در ورسو که ژوند او خیر د وطن چې څومره هم دغه کلتوري توکي وي دا به تاسو ته در رسو دا که ګوړه ده دا که کدر دي دا که د رزړو مټۍ ده دا که غټې روجې دي دا زمونږ دي په کار ده چې موږ دا ښکلې طریقې سره مارکیټ کو ځان له هم فایده ورکو او دنیا ته هم فایده ورسو افسر افغان ته د 400 خزانې ډېرې نه اجازت راکوي د لوی الله په امان